مفتی شاکر صاحب جوبل شوی وو په اورمړو کې پیښور کې په یو حمله کې او اوس د پیښور لډرینګ روغتون ویان تصدیق وکړ چې هغه ساه ورکړې ده او د هغه مړی چې دی جسد چې دی د هغه خپلوانو ته سپاري. مفتی شاکر صاحب په وروستیو څو کلونو کې په خپلو تبلیغاتو لپاره مذهبي ویناګانو لپاره او په مذهبي ویناګانو کې د یو داسې شیان چې پخوا خلکو ګڼل حقیقت دی په هغې باندې نیوکې کول او په هغې باندې اعتراضونه کول د دې لپاره ډېر مشهور شوی و، ډېر فالوورز یې پیدا کړي وو، په نړیوال کچ پېژندل کېده او یو تصور د هغه په هکله چې په وروستیو کې د خلکو په ذهنونو کې ډېر زیات احترام پیدا کړی و، هغه د هغه ملتپال سوچ و. پښتنو په سیمو کې روان جبر ظلم او هغه عملیات چې د هغې د لاسه خلکو ته زحمت و کډوالي وه، په هغې باندې مې اعتراض درلود. مفتی شاکر دراصل په 2004 کې د نن نه نږدې 21 کاله مخکې هغه وخت مشهور شو چې د سختدریځه مذهبي ډلې لشکر اسلام بنیاد یې کېښوده په باړه کې. لشکر اسلام په دغه وخت کې یو اف ام ریډیو هم خلاص کړی و، دی به تبلیغات کول. د هغه وخت و چې د طالبانو ټي ټي پي یو شمېر څانګې ډېرې نه وې، ډېرې کمې څانګې وې او دوی په پخواني قبایلي سیمو کې فاټا کې او په نورو علاقو کې ځای پیدا کوو. د دې مشران چې وو هغه مشهورېدل. نو دوی بیا دغه البته د لشکر اسلام د جوړولو نه وروستو 6 میاشتې وروستو دوی د باړې نه وښکل شوي و، جرګه شوې وه. د یو پیر سیف الرحمن صاحب سره د ده اختلاف پیدا شو او جرګې بیا دوی دواړه بېدخله کړل د باړې نه. خو د بهرحال که څه هم وروستو بیا منګل باغ دی او دا خلک لشکر اسلام ته راغلل او هغه قانونه وګرځول شو. خو دوی مفتی شاکر صاحب دی د دین پرچار چې دی یا تبلیغ چې دی دا کوو. که څه هم 20 کاله وخت ولګېده خو په دې وروستیو کې مفتی شاکر چې دی هغه د خپلو تبلیغاتو په هکله باندې او د نورو په مذهب کې دننه چې کوم مولیان دي د هغو خپل چې کوم تصورات دي د مفتی شاکر په خیال باندې هغه دراصل د اسلام سره کوم د اسلام سره تعلق نه ساته، بلکې د هغو د خپل ذاتي خواهشاتو مطابق یا د ذاتي کاروباري مقاصدو مطابق مدرسې خلکو جوړې کړې وي او په خلکو باندې به مختلف قسم له عملیات کول. مفتی شاکر د مذهب کې دننه د پیرۍ مریدۍ او د دا قسمه جنجالونو ډېر مخالف و. هغه باندې دا لومبنۍ حمله نه وه، دې نه مخکې پې څو حملې شوې وې، جوبل شوی و او هغه په یو بیان کې ویلي وو چې استخبارات ورپسې دي. دا یې هم ویلي وو ځینې خلک چې د استخباراتو سره نږدې تعلق ساتي هغه ورپسې دي. دا یې هم ویلي وو موږ خبر نه لرو چې دا وخت هغه د وژلو په شا باندې د چا لاس کېدی شي. خو په وروستیو کې په پیښور کې په جوماتونو کې په مذهبي مشرانو که هغه اهل حدیث دي که هغه دیوبندیان دي که اهل تشیع دي په مختلفو علاقو کې حملې شروع شوي دي. غټ ثبوت یې د دارالعلوم حقانیه دی، پای کې حمله وشوه. د هغې وروستو پیښور کې نورې حملې وشوې. یو شمېر مذهبي مشران سیاسي مذهبي مشران په پیښور کې مردان کې دې سیمو کې ووژل شو. نو پښتانه په وروستیو کې کوم قام پرست ملتپال او بشري حقوقو لپاره کار کوونکي پښتانه دي هغه که د هدف لاندې وو. اوس مذهبي مشران هم دا مخکې مو خو اوس په حملو کې اضافه شوې ده. مفتی شاکر په هکله چې نور معلومات راځي، کره معلومات د هغه په ژوند کې د هغه په رول او کردار باندې تر تاسو به یې دررسوو. خو فلحال د پیښور نه چې د پیښور روغتون کوم ویان دی هغه دا خبره تصدیق کړې ده، کنفرم کړې ده چې مفتی شاکر صاحب چې د هغو په روغتون کې د درملنې لپاره جوبل حال کې راوړل شوی و ساه ورکړې ده.